ته چا پر خپل ګران مشر بی اعتماد کړې. لیکوال استاد علي انس. له هغه وخته چې د اسلامي امارت مجاهدین پر کابل حاکم شوي، د چارو واک یې خپل کړی، ځینې بې تجربې ملګري یو لړ منفي لیکنې کوي. هغوی ته زما پیغام دا دی: ته لا وړوکی وې، د اسلام او کفر توپیر دې نشو کولی، همدې مشر ستا له دین، قرآن او هیواد څخه دفاع کوله. ته لا ماشوم وې، ستا مشر د کفر له چاپو څخه په کاریزونو کې په ډیر تکلیف سره شپې تېرولې. ته لا کوچنی وې، ستا مشر د امریکا د بې باون او بې پیلوټ الوتکو تر سایه لاندې په ډیر خطرناک حالت کې د خپل شهید د جنازې لمونځ ادا کول. ته هیڅ د جهادي نظم او ترتیب په چل نه پوهېدې، خو همدا مشر و چې تا ته یې د جهاد کولو لپاره ډېر ښه نظم او ترتیب پلان کړ. اوس چې بیړۍ منزل ته ورسېده او ټول مظلوم ملت د ارمانونو غوټۍ پر غوړېدو شوه او د درست جهان مسلمانان له خوښیو نه په جامو کې نه ځایېږي، ته بیا مایوس شوې او ستا مشر شهیدان هیر کړل او له ځان سره بد خلک ګرځوي او داسې نور. موږ پوهیږو داسې لیکنې ډېر هغه خلک کوي څوک چې پوره 20 کاله تا ته په مورچه کې ناست او ته بیا په ناخبرۍ او ناپوهۍ سره هغوی دا منفي تبلیغات بدرګه کوي. نو غوښتنه مو دا ده چې ټول ځوان قشر په خپل مشرانو باور ولري او پرېږدئ چې مشران د هیواد په سطحه یو سپېڅلي اسلامي شرعي نظام فعال کړي. که بیا دې هم ارمان پوره نه شو او ستا غوښتنه د شریعت په چوکاټ کې دننه وه، موږ به دې هم نعره در سره بدرګه کړو او کومکي ملګري به دې سو. خو د الله جل جلاله په خاطر اوس نه وخت د ګیلو دی او نه د مایوسۍ او د داسې لیکنو تر شا زموږ او ستاسو د ماتې خوړې دښمن پراخ لاس وجود لري چې دوکه دې نه کړي او پر خپل اسلامي امارت بدګمانه نه شي.